د تڼۍ ولسوالۍ ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د یادې ولسوالۍ اړوند د ښوونکو نمرو د عمومي سړکونو او کوڅو د هوارۍ او جغل اچونې چارې ترسره کړي او پلان کې لري چې په یاده سیمه کې د دې ترڅنګ لختي پلچکونه، تجارتي مارکیټ، د ورزش لپاره میدانونه او ورته نورې پروژې هم پلي کړي څو د دغې سیمې اوسیدونکو ستونزې راکمې شي. دغه پروژه چې د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د سیګۍ ښوونکو خرګوټي کې پلي شوه چې 7 کوڅې دي او 3 عمومي سړکې دي چې دغه پروژه چې د مالي لګښت چې د تڼۍ ښاروالۍ امریت ورکوي او د هوارۍ چارې چې د شګې هوارۍ چارې چې دي دغه د سیمې منطقې خلکو او ځوانانو لخوا بې معاشه بې پیسو کېږي ځکه موږ دوی دې ته تشویق کړل چې مثال د ولس نه بغیر هیڅ یو کور امکان نه لري چې سار ته ورسیږي. هغه مالي لګښت چې د تڼۍ ښاروالۍ امریت کوي په دلته تقریبا 3 عمومي سړکونه دي او ودانې کوڅې دي چې دغه پرون ورځ غشوي هوارې شوې نن پرې تاسو عملاً وینئ چې جغلکاري پرې کیږي. لا بلې خوا د سیمې خلک د جغل اچونې له پیل څخه خوښي څرګندوي او وایي چې پخوا به یې په کوڅو او سړکونو کې له خراب حالت له وجې د تګ راتګ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ وو، خو اوس به د جغل اچونه د دوی ستونزې تر یوه بریده حل کړي. هغوی له مسؤلو چارواکو غوښتنه کوي چې یادې کوڅې او سړکونه دې په معیاري ډول ورغول شي څو د تل لپاره له ستونزو خلاص شي. دغه راز د سیمې اوسیدونکو د مکتب، کلینیک او ورته نورو ټولنیزو پروژو د پلي کولو غوښتنه هم وکړه. کور چې روان دی د تڼۍ ولسوالۍ د ښاروالۍ په چوکاټ کې دی او ولس هم سره همکار دی په دا برخه کې د شګې په هواري کې. نو کله به چې په دغه منطقه کې بود او بارون و موږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. اوس د ښاروال صاحب او د دوی همکارونو په واسطه په دغه سړک کې شګه اچوي او لختي هم کیندلی کېږي، هواري هم رامنځته کوي چې په دې سره به یو څه اندازه د موږ ستونزې حل شي. موږ دی نه ډېره مننه کوي چې دغه سړکونه موږ ته جوړ کړل، د جغلکاري ته وکړی و اندازه مشکل به موږ په حل شي، خو مشکل هم په مکمل شکل نه حل کېږي. نه راوي دی نه دا غوښتنه لري چې په اساسي شکل دغه قیر شي، ښه جوړ شي، لختي جوړ شي، کانالیزاسیون یې جوړ شي، دلته یو مختب کې دی مختب موږ ته جوړ شي، دا ځای کې ډېر خلک اوسېږي، دغه خلک په نږدې د مختب ته ورځي. دا یادولو ده چې د تڼۍ ولسوالۍ ښاروالۍ له لورې او د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو سره په ګډه د خلکو هوساینې او یووالي لپاره د ښار پاکوالي، د سړکونو د ځینو برخو بیا رغول او د یووالي په موخه ګڼې سپورټي برنامې هم ترسره کړې دي.